شپه ورو ورو راخورېده، اسمان تور و او باد د غرونو له منځه داسې اوازونه کول لکه څوک چې په تیارو کې جاړي. د کلي خلک په تلوار خپلو کورونو ته ننوتل او هر چا کوشش کوو چې د ماښام نه وروسته بهر پاتې نشي، ځکه چې د څو هفتو راسې به هره شپه په اسمان کې په سلګونو تور هاپیرکان تاوېدل او د هغوی د وزرونو شور به داسې و لکه د مرګ یوه نښه چې د کلي په طرف را روانه وي. او د دې هاپیرکانو ترمنځ به یو لوی تور شیطان الوته چې سرې د لمبو غوندې سترګې لرلې او اوږد تور سوری ترې تاو و. د کلي سپین ږیرو به یو بل ته ویل هغه بیا راغی، د هاپیرکانو باچا. هماغه شپه د کلي په یو وړوکي کور کې یو ماشوم سخت ژړل. مور یې دروازه بند نه کړه او غوښتل یې چې ماشوم کلار کړي، خو ناڅاپه د کور د چته عجیبه اوازونه شروع شول، داسې اوازونه لکه څوک چې په چت منډې وهي. بیا د دیوالونو له سورو نه تور هاپیرکان ورو کوټې ته ننوتل. د هغې سرې سترګې په تیاره کې ځلېدې او د کوټې ګیر چاپېره تاوېدل. لوښي یې وغورځول، د کور څیزونه یې ګډ وډ کړل او په دیوالونو سوري داسې خوځېدل لکه ژوندي پیریان. ماشوم په یاره ژړل او مور یې د یرې په غېږ کې کلک نیولی و. خو ناڅاپه د کور نه بهر د خلکو چغې واورېدلې شوې او هاپیرکان په یو دم د لوګي په شان بهر وتښتېدل. د کلي نه لږ لرې یو شپونکي خپل څاروي وتړل. شپه تیاره وه او باد په وچو ونو کې سخت شور کو. شپونکي ناڅاپه یو دروند غږ واورېده، داسې غږ لکه یو لوی زنده سر چې په تیاره کې ساه اخلي. هغه شاته وکتل خو هېڅوک نه و، خو په هماغه شبه ټول څاروي وارخطا شول او د اسمان د طرفه تور هاپیرکان راکوز شول. شپونکي منډه کړه خو مخکې یې ناڅاپه هماغه لوی شیطان ښکاره شو. اوږد تور وجود، سرې سترګې او خوله یې د اور د لمبو په شان ځلېده. شیطان په غوسه چغه کړه او په هماغه شپه ټول څاروي په یره خواره شول. هاپیرکانو په شپونکي حمله وکړه او هر طرف ته دوی او شور جوړ شو. سبا سهار چې خلک هلته ورغلل نو ځای ګډ وډ و، څاروي ورک و او شپونکي بې سوده په ځمکه پروت و. له همدغې ورځې وروسته خلک پوه شول چې شیطان هر ورځ لا زورور کېږي. په کلي کې یو زړور ځوان و چې نوم یې حامد و. هغه به تل خلکو ته ویل که موږ هم داسې یریږو نو دا بلا به هېڅکله ختمه نه شي. خو ډېرو خلکو د هغه خبرې نه منلې. یوه شپه حامد یوازې د کلي له منځه روان و او غوښتل یې چې د دې بلا حقیقت معلوم کړي. شپه ډېره تیاره وه او باد دومره زورور شوی و چې د ونو څانګې یې ماتولې. ناڅاپه اسمان ټول تور شو او په سلګونو هاپیرکان د حامد نه ګیر چاپېره تاو شول. د هغې د وزرونو شور دومره زیات و لکه لوی توپان چې را روان وي. حامد شاته وکتل او هماغه لوی شیطان یې مخې ته ولاړ و. شیطان خپل اوږد لاسونه پورته کړل او هاپیرکان یې په حامد حملې کولو ته پرېښودل. حامد په تیزه منډه کړه او د کلي یوې زړې حجرې ته ننوت. هاپیرکان د حجرې نه ګیر چاپېره تاوېدل او شیطان په غوسه کې چغې وهلې. د هغه چغو ټول کلي لړزاوه او خلک تر سهاره د یرې ویښ پاتې وو. سبا سهار د کلي یو ډېر بوډا سړی د خلکو منځ ته راغی. د هغه مخ له یرې ډک او ورو یې وویل د دې شیطان اصلي طاقت د غرونو په سر کې دی. هلته یو تور بوت پټ دی او تر څو چې هغه بوت مات نشي دا بلا به هر شپه واپس راځي. خلک ټول خاموش شول ځکه هیڅ چا جرأت نه لرلو چې غرونو ته وخیژي. خو حامد مخکې راوی او په کلکه یې وویل زه به ځم، که نن یې مخه ونیسو نو سبا به ټول کلي تباه شي. هغه شپه باران شروع شو، اسمان د تورو وریځو نه ډک و او د برېښنا رڼاګانو غرونه روښانه کول. حامد یوازې د غرونو په طرف روان شو. د باد شور، د هاپیرکانو اوازونه او د تیارو یره هر قدم د سختۍ و. کله چې هغه د غره سر ته ورسېدو نو هلته یې لوی تور بوت ولیدو چې د وچو ونو او ګټو ترمنځ ولاړ و. د بوت نه ګیر چاپېره بې شماره هاپیرکان تاوېدل او ناڅاپه له تیارو نه هماغه لوی شیطان راووت. هغه په غوسه چغه کړه، ځمکه ولړزېده او هاپیرکانو په حامد حمله وکړه. خو حامد خپل مشل کلک ونیوه او د بوت په لور ورو ورو ورنږدې شو. شیطان زور ولګاو چې هغه ودروي، خو حامد یوه لویه توره راپورته کړه او په ډېر زور سره یې د بوت نه سر ووهلو. بوت مات شو، اسمان ناڅاپه روښانه شو. شیطان په اور کې راګیر شو او ورو ورو د تور لوګي په شان د غرونو په تیارو کې ورک شو. هاپیرکانو په یرونکي غږ چغې کړې او د باد په شان هر طرف ته وتښتېدل. باران ودرېده او د سهار ړومبۍ رڼا په کلي خوره شوه. حامد واپس کلي ته راستون شو. خلک ډېر خوشحاله شول. که شپه هر څومره اوږده شي هو
اخر سحر شي